په دریاب کې یو کشتۍ ته وختو د تمیم الداري دا قصې پیغمبر ته کړې ده 10 کسان لخم او جذام او د دغه قبیلې او قومونو د دغه خلکو نو یې دا چپې پرې رالي د دریاب دا چپې پرې رالي او دوی ګډوډ کړو نو دوی یو جزیرې ته ورغلو په دریاب کې یو جزیره وه هغې ته ورغلو کله چې دوی جزیرې ته ورننوتو مختصر داسې کله چې دوی جزیرې ته ورننوتو نو یو زناور ورسره میلاو شو خو هغه زناورو اهلب کثیر الشعر د ویښتو نه سم ډکو لا یدرون ما قبله من دبره دا پته نه لګېده چې سر یې کم او د شا یې کم هېڅ پته یې نه لګېده من کثرت الشعر د ډېرو ویښتو د لاسه نو دوی ورته ته څوک یې وی انا الجساسه زه جساسه یم وما الجساسه هغه ورته نو جساسه څه ته وایي وی راځي تاسو به خبر شئ انطلقوا الى هذا الرجل في الدير دې دیر کې چې کوم سړی ناست دی د خواله ورشي او دیر دا په اصل کې د نصارو هغه کوټګۍ ته وایي چې هغو به عبادتونه کول نو وایي دغه دیر کې یو سړی د هغه خواله ورشي هغه ستاسو د خبره اورېدو ته ډېر په شوق کې دی وی مونږ ویلي دوی مونږ وایي چې داسې دا به چې د شیطان به وي پیری به وي خیر وی مونږ روان شو حتی دخلنا الدیر او دغه ځي ته ورننوتو کوم ځای چې دې زناور مونږ ته وښو فاذا فيه اعظم انسان رأیناه قط خلقا یعنی دومره غټ انسان په دغه ځای کې و چې مونږ دومره غټ انسان نه و لیدلی واشده وثاقا او سم مضبوط تړلی شی مضبوط تړلی شی د هر طرف نه په زنځیرونو باندې وی مونږ ورته وایي چې ته څوک یې وایي چې تاسو خو زما دې ځي ته راورسېدې خو تاسو څوک یې وی مونږ ورته وایي چې مونږ د عربو خلک یو عرب یو په یو کښتۍ کې ختلي او دغه راباندې لوبه وکړه چپو ورته ایسته راورسېد دلته دې جزیره کې بیا موږ ته یو زناور میلاو شو هغه راته ستا دا ځای وښوه وایي چې زه جساسه یم او دا سړی ستاسو خبره اورېده غواړي دغه خواله ورشي بیا د هغوی نه تپوسونه وکړو دا ما قیامت علامات چې ما ذکر کول هلته ما د دې خبرې ټول وضاحت کړی چې د بیسان علاقې کجوري څنګه دي او تپوس یې د بحیره طبریه په باره کې کړی او دغه شان د یو چینې په باره کې عین و زغر د هغه چینې د اوبو په باره کې تپوس کړی د تمیم نه او د هغه سره چې کوم ملګري بیا یو تپوس یې دا کړی چې اخبروني عن نبي الامیین د انپړو هغه پیغمبر چې دی د هغه په باره کې راله خبر راکړي ما فعل هغه څه کړي دي وی مونږ ورته وایي چې قد خرج من مکة ونزل یثرب مکې کې راوتی و هلته ورته نبوت میلاو شوی هلته یې دعوه کړې چې زه پیغمبر یم او بیا یثرب ته راغلی مدینې پخوانی نوم یثرب وی عربو سره جنګ کړی دی که نه وی عربو سره ښه جنګونه کړي نو یې څه چلې کړی وی انه قد ظهر على من یلیه من العرب واطاعوه په شا کې چې څومره عرب و هغه پې زورور شوی دي او هغوی خبره منلې ده وی ښه داسې شوي دي او دغه شان شوي دي وی بیا مونږ ته دا ووایي چې اما ان ذلك خیر لهم ان یطیعوه دا خبره صحیح ده دوی له غوره هم دا دی چې د دغه سړي خبره ومني دا ورته لیکه شو بیا ورته وایي چې زه تاسو له خپل خبر در کوم اني انا المسیح یو روایت کې راځي انا الدجال زه المسیح الدجال یم هغه دروغجن د ډېرو دروغو د لاسه هغه ته دجال ویلی کېږي او نږدې ده چې ما ته اجازت وشي د راوتو نو زه به راوځمه ګرځم به په دې ځمکه کې فلا ادعو قرية الا هبطتها في 40 ليلة
په 40 ورځو کې به زه یعنې یو کیلی به نه پرېږدم هر ځي ته به ورننوځم او که څوک د دجال باره کې ډېر تفصیل غواړي نو ما د قیامت علامات چې بیانول نو تقریبا په 3 نشستونو کې صرف موږ د دجال خبره کړې ده هغه واورئ هغه صفات روزي به کوم ځای نه کوم ځای ته به ورځي څو ورځې به یي څنګه به یي څه به کوي څه به نه کوي دا هغه مقام دا مقام د دغه خبرې نه دی دلته موږ صرف د تمیم خبره کوو چې هغه دا خبر ورکړی بیا ورته دجال دا وایي چې غیر مکة و طیبه مکې او مدینې نه علاوه فهما محرمتان علی دا مکه مدینه الله په ما باندې حرام کړي دي کلتاهما دواړه كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما هر کله چې زه اراده وکړم چې په دې دواړو ښارونو کې یو ته ورننوځم استقبلني ملك بيده السيف صلتا نو بس چې کوم لار باندې ورځم مکې مدینې ته نو په ملایکو کې یو ملک راته ولاړي او تورې راته لغړه کړي او هغه یې نیولي یصدني عنها د هغې نه مې شړي وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها او هر لار چې ده هغې باندې ملایک ولاړ دي چوکیداري کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس کې چې ورسره کومه امسا وه هغه یې داسې د منبر له راواچوله هذه طیبه دا طیبه ده دا مدینه ده الدجال چې ویادی چې غیر مکة و طیبه نو هغه طیبه وی دا ده بل روایت کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ان طیبة المدینه طیبه نه مراد ګورې مدینه ده ان الله حرم حرمي على الدجال ان يدخلها الله زما دا حرم یعنی مدینه دا الله حرام کړی دی په دجال باندې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم وخوړو والذي لا اله الا هو هغه رب مې د قسم چې د هغه نه علاوه بل څوک د عبادت حقدار نشته ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل ولا في جبل که وړه لار ده که تنګه ده که پراخه ده که په غره کې ده که په اواره ده إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة مگر باغ لار باندې ملائک ولاړ او تورې نیولي إلى يوم القيامة د قیامت پورې ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها دجال نشي رانوتی دې ځایونو ته بیا یې دې ملګرو ته دا وویل صحابه کرامو ته ألا هل كنت حدثتكم ذلك ما دا خبر تاسو ته کړې نو دجال ده أقولت نعم تاسو کړي فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة تميم دا خبرې مې ډېرې خوښې شوې ځکه چې د دا خبرې بالکل حق شان شوې کومې چې ما تاسو ته کړې وې د مکې مدینې باره کې ما تاسو ته ویلي وو چې دې ته نشي راتلی د دجال باره کې مې ته خبره کړې وه هغه دغه خبره وشوه ألا إنه في بحر الشام دجال وی د شام په دریاب کې دی او بحر اليمن یا د یمن په دریاب کې دی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره دې کې شکی وکړي یا شام په دریاب کې دی یا د یمن او دې په کوم دریاب کې مشرق کې بیا پیغمبر وی لا بل من قبل المشرق نوی مشرق طرف نه برایشي هغه دریاب نه برایشي مشرق کې به د کوم ځای راوځي خراسان کې د کوم ځای اصفهان مشرق کې د جزیره هلته ده چې د هغه ځای نه دی راوځي دی به خراسان ته ننوځي په خراسان کې به اصفهان ته ورننوځي د اصفهان نه به راوځي سره د 80,000 یهودو سره د 80,000 یهودو به راوځي نو دا د تمیم رضی الله عنه چې دغه وفد کې راغلی دا د هغه قصه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه